هند له پوځي زده کړو فارغ د افغان زده کوونکو د اعتراض مخه نیولې. سلامونه او ښې چارې د کابل غږ مینوالو، په دې هیله چې زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضیه غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له نظامي پوهنتونونو او کورسونو فارغ شوي دي. دا نظامیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن ازادي راډیو ته پرون وویل موږ نیت درلود چې اعتراضیه غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه رانه کړه. راته ویل چې تاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریکه کړي. دا افغانان چې شمیر یې 200 تنو ته رسیږي وایي که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی، که په هند کې پاتې کېږي اقتصادي ستونزې لري. دوی څرګندوي چې خپله ستونزه یې د هند سربیره په نوي ډیلي کې د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو له سفارتونو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ګران دوستانو، په دې هکله مو خپل نظر له موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. شاید دا پوځیان افغانستان ته راوګرځي او یا هم په نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنه وکړي.